بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو لیدونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په پیل کې هغه شهیدانو ته چې د متحدینو یا درودګو په روغتون کې شهادت ترلاسه کړ د پاکستان د ظالم بزدله مرتد ستمګر نازوانه بمباریو کې الله پاک پروردګار دی جنت فردوس ورته په نصیب کړي. همدارنګه ټپیانو ته د پاک پروردګار له دربار نه بیړنۍ روغتیا او شفا ورته غواړم. په ډېرو کلکو الفاظو دغه بزدلانه نامردانه عمل د پاکستان چې په پوځیانو دی بې غیرت حمله نه کوي، په لسمترۍ کې طالب ولاړ ده د ډیورنډ په کرښه، په هغه باندې حمله نه شي کولی ځکه چې ډارېږي هغه یې بیا کلمې پرې راباسي. اما دی راځي یا په روغتون، په بیمارانو، په ماشومانو، په بېوزلو بېګناه باندې بمباري کوي. شپه د لیلة القدر شپه د روزې مبارکه میاشت د عبادتونو میاشت کې دی داسې ناوړه کړنې ترسره کوي چې له اسرائیل هم دی بدتره ده. دا په کلکو الفاظو باندې خندو. رابسو بعض مسایلو ته دا هم حقیقت ووایو، حقیقت به ومنو، خفګان به نه کوو سره، ځان به سر نه تېروو، سترګې به نه پټوو. د دې غمیزې د حل دپاره حقایق باید وویل سي ملت ته. پاکستان خو چې جوړ شوی له تاریخه د افغانستان په وړاندې، ځکه د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته خو شوروي وغوښتلې غربیانو، ځکه دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته انګریزانو هند نه ساتلی. امریکایانو سره مشوره وکړله دا به څنګه کړو، دا پرېږدو شوروي راځي ګرمو بوته له ټول وارسا سره وایو اسلامي مملکت جوړ کړه. اول افغانستان سره خبرو کړو، ظاهرشاه ونه منله، وایي اسلامي مملکت جوړ کړه. دا یې جوړ کړه. نور شوروي له کومې لارې ځي؟ یا اوس ای روس چین نه خو نشي تللی، ایران نه خو نشته، ایران خو یې خواته څنډه کې ده، بیا له فارس سمندر نه خو دا مشکلات د افغانستان ده. نو تر هغه چې روس او امریکا سیالي دي، افغانستان جغرافیه دلته موجوده ده، دا پاکستان ده، دا د افغانستان په وړاندې ده. همیشه بې ثباتي، همیشه هلته ضعیف حاکمیتونه لاس پوڅي د غرب په پروژو باندې غواړي. دا اوس هم د غرب پروژه ده، غواړي طالبان لرې کړي یا یې ضعیف کړي یا تغییرات راولي. دا اوس تاسو مه منئ، بیا به دا ښکاره شي. بې ثباتي هم غواړي، داعشان هم راولي. ډېرې پروژې د غربیان یو عمل څه کوي، 10 12 15 پلانه برنامې د ایران لپاره ته برنامې دي. خپله پنجابیان بیا د هغوی د پروژې په پلي کولو کې خپله ګټې هدفونه لري، لکه ژمنه یې کړې د ایران سره لپاره امریکا سره ځمکه د کومو ډارېږي له ایرانه، یا مثلا خپل اختلافات کورني چې هغه غواړي مثلا په ادرس بدل کړي، د هغه په څنګ کې دا نورې پروژې مخې ته بیایي. پروژه ده د هغه لپاره دغه پاکستان جوړ شوی د افغانستان په وړاندې ډېر خلاصون نشته. په وزرو زاریو په خبرو هم نه کېږي، په باټو لافو هم نه کېږي. دا صفا خبره به کوو. راځئ غندل خو من کوو، ملت یې کوي، عام خلک کوي، پردي هم کوي، هندوان هم کوي، روسان هم کوي، ملل متحد و بلبل هم کوي، ځکه خو ټول یو هدف دی، هغه ټول خپلو ګټو ته ګوري. ټول شرکتونه د پروژې دي، استخباراتي لوبې دي. دې ته مه ګورئ چې دا بشري حقوق ده او دا صاحب ملل متحد صاحب دا جرایمي جنګي ده. څو چا جوړ کړي، څوک پیسې ورکوي، هغسې پیسې یا برنامه لري. برنامه څو د غرب لري، مثلا چاته ورکوي، پاکستان یې چیشته جوړ کړی، مجري ده، هېواد داسې اجرات کوي. ورته دا کار چې ویې نه کړي، خو چارواکي یا لکه عمران خان زندان کې دي، یا لکه پرویز مشرف تابعید ده، یا لکه بوټو ضیاءالله خو دغه د وزن مردارۍ یې که دغه حکومت دغه خاوره دغه جغرافیه ما جوړ کړې د افغانستان د هندوستان له خاورې نه پاکستان مې نوم پیښی ده. بسم الله څوک دلته حکومت کې دغه لس دغه وظیفه دغه پیسې که نه کوي، بس بیا نو حکومت که نه که د غداري وکړه بیا جزا درکول کېږي. دا شی روان ده. دا من غندو بل غندي. حکومت ته دوی ته غندل پکار نه دي، دوی ته عمل پکار ده. چې نیسي کولی بیا نو ودې وایي زه حکومتداري نشم کولی. دا د غچ په نوم د غچ په نوم بېرته زه لواړګي مې ویشتله، کوټ مې ویشته، تیرا مې ویشته، دا مې ویشتله. صحیح ده ساته پوځیان ولې په دې مادم نه کې بېرته راځي دغسې دی ولي؟ ځکه دلته اوس مشکل څه شی ده؟ متاسفانه خواشنۍ سره غلطیان هم کړي دي.
اشتباهګان په تاریخ کې وکړلې. همدغه پاکستان روس راغی، همدغه پاکستان لم ایستکاوه افغانستان تر اټکه پورې خو مطلقا د افغانستان خاوره دا وه، تر کراچۍ بندر یې موږ رسولو. دغسې د اشرار مفسدین خلک د جهاد په نوم د پاک کلمه استعمال کړه. سپینه ماڼۍ کې امریکا کې کارتر سره ناست و، زلمی خلیزاد ترجماني کول دروغ نه ده. همدا چې اوس طالبان دي دا ټول یو سلسله ده، هماغه رهبران همدا هر یو څه ریشه رخ پیدا کړي بېرته همغو رهبرانو ته ورځي، یا خالد سره و مذهبي، یا مولوي نبي سره و مذهبي، یا ګلبدین سره و. دا له کومه څه اسمان خو نه دي راوړېدلي و، دا باید زمن دي خو دوی پلارونه بیا هسې و. همدوی امریکا راوستله، امریکا یې راوسته، ورغلل سپینه ماڼۍ ته راوستله، پرېنښود روس. ښه روس کافر و، موږ یې مخالف په وخت زمان موږ خو نه پېژنو چې سیاستونه چې دي، چا نه استفاده و چا هم نه کړو، خو دا غټان یادو ونه سوله. روس سره جهاد سره لاړه، بیا دغه مجاهدینو داسې راغله په یوه نوم په بل باندې یو بل یې ووهل، ویې خوړل. همدې پاکستان امر ورته کاوه. په دا اووه تنظیمو کې یو رباني کېناست، ځکه هغه دا کار کولی سول. نور هم چاته نشه نه، خو دا کار کولی سول. یو خوا ته اشګانه راغله، په سروي میخونه ول، وهل او ټکول تر دې اندازې پورې ته کمونست یې، ته اشرار یې، ته اخوانه یې، ته افغان ملته یې، ته ستمه یې، ته نظار شورا یې، ته پرچم یې، ته خلق یې، ته فلانه یې، ته دا یې، ته دا یې. په دې نومو باندې صاحب را ګډ وډ شو. طالب راغی، هله وایي صاحب فرشتې راغلې، هغه منډې ورته ولې، ده منډې ورته ولې، هر راغی صاحب کیبل یې ونیو، د خلکو ناموس او کور مور یې په سړک وهله. اوس نو هله بېرته امریکا راوړه. مجاهدین اوس په هغه وخت کې چې سپینه ماڼۍ ته لاړه، امریکا یې راوستله. دلته چې بیا امریکا راغله، بیا دا مخالفین سوله، امریکا ول راغله. خو په همدې امریکا نه به مې استفاده کړې. خیر غله کېناستله، خو دا تاریخونه به نه تشریح کوو. غصب دوره غلا یې دوی کولې چې امریکا را هم پاسه دوی له خپل کوره له جیبه زه پیسې ورکوم چې وطن دې جوړ کړه، آبادي وکړه، ملت ته خدمت وکړه، دا یې جیب کې اچي. هغه هم آخر غلا شروع کړه. خو مفسده اداره وه، پلان او پروژې پردۍ وې، برنامې پردۍ وې. یعنې کوی سوی او څوک کوی سي چې د رعایدو کفایت ولري، باوجود چې هر ډول پروژه یې د استفاده کوی سي، خو دلته بې کفایته غله کېناستله، غاصبین، بې حیا، بې شرمه. شرم یې نه درلود، ورته وویل چې دغه د غلا کړې ده، روان به وو. لوی لوی رتبې مې ایښې، لوی چوکۍ کې هم ناست وو، باډیګارډ هم ورسره و، موټر هم ورسره و، هم ورسره و، بې حیثیته و. بېرته طالب ته خلک احتیاج شوله. طالب راغی، ویل اصلاح سوی ده، سم سوی ده، جوړ سوی ده. دی راغی، اوس نو ناست ملت. اوس اصلي خبره زموږ همدا ده، اشتباه یې خو وکړل، روس هم پرېنښود، غلط سیاستونه هم وکړل. هر رژیم چې راسي له صفر نه شروع کړو. سړی خو ته بیرغ شته، مامور شته، اداره شته، سیستم شته، نشان شته، پیسه چاپه ده، پاسپورت هر څه شته، بدلول ولې کوئ؟ هر یو چې راسي بیخي په دنیا کې نور حیثیت موږ نه لرو چې بیرغ د افغانستان کوم یو ده. په یو کور کې چې وګورئ 4 نفره 4 ډوله ډیپلومونه په 4 نومو لري، له همغې یو فاکولټې فارغ شوي. په دنیا کې خلک اوس حیران پاتې دا رښتیا دي که دروغ دي؟ یو له جبه یو پاسپورت راباسي، بل له جبه راباسي، بل له بل راباسي، بل ډول مالکونه شاید مختلف دي. دنیا هم حیرانه پاتې ده چې دا څه رقم خلک دي. خو په هر صورت باندې خیر، په هر صورت اوس راځو همدې ته چې طالب بیا راغی. ته طالبه څوک چې تا د انجلکانو خوځي بند کړي دي؟ ولې؟ حیا لرې، شرم لرې که نه؟ راځئ سمې خبرې وکړو. ځکه په دا نورو خبرو چې جار قربان او بفرماین په دې خو ته نه پوهېږې. ته شرم و حیا لرې چې ملت ته راسې جواب ورکړې چې ولې؟ خو هغه د رهبر ده چې د اختریز پیام کې په مملکت کې جنګ ده، د جنګ خبره نشي کولی چې پاکستان ته وایي چې ښه کوي که بد کوي. د استنجا پاک له خو د ورځې 2 فتواې ورکوي، د نکاح او د انجلکانو د وادو پاک له خو 1 فتوا ورکوي. یو جهاد فتوا ورکوی شي پاکستان په وړاندې، یو قیام راجګولی شي، خو هغه ده خو معلوم نه ده چې دی څوک ده، چېرته ده، څه کوي. رهبري دا رقمي، هغه نه به تېر شو، هغه نه د خلکو هیله اشکال لا معلوم نه، ژوندی ده که مړ ده، که دا روباټ ده، که ای آی ده، څه شی ده. نو دا خو دنیا کې هم دا شیان شته، ماسکونه دي اغوستل کېږي، ګرځي خلک. یو وخت کې پوسي و فلانی خو 4 کاله 5 کاله مخکې مړ و. په هغه موږ بحث نه کوو، ځکه هغه نه خو هیله نشته. دا نور چې موجود دي په برابري کې ناست دي، وزیر د خارجه ناست یم،
بیرغ د پاکستان د ما په پایتخت کې رپیږي او زه ورسره جنګ کوم ولې سفیر نه شړل دی وته دا ټول لوبې تر څو تاسې خلک غولوئ حالا صاحب غچ اخلو منډه کومه صاحب از غم تاریخ خواته بیا دې خواته ډز یو کوم بهتر راسه ولې سیستماتیک جبهه نه جوړ حرکت نه کوي تر اټکه پورې خاور نه نیسي که نه سې کولی ورته ته نه سم کوي ملت ته نه سم کوی چې ملت قیام وکړي دا توپک مپک د ناتو د څه کړه ده خرڅ دې کړه غلا دې کړه که ستا نو مبادا ورځ کومه ده کومه ورځ دې ساتي کومه ورځ دې نو ساتي خو په ناموس په مور په خاوره تیری روان ده دا د پخواني اردو اصلیات څه سوه دا له پنجشیرو بامیانو سمنګانو د جیو غرونو دې سره راوویستلې چې غلو پټې کړې وې هغه سلا څه سوه تا په خپل لاس خو سلا وکړه دا زیړې بشکې څه سوه دي انتحاري تنه په افغانستان کې روا استشهادي څه ته ورته وایي تنه په افغانستان کې روا وه په حسن بازار یا منډۍ کې روانه ده په پاکستان کې نه کوي ولا دا کنډکونه ساتلي دي خو ویلې یې کړه تر کانتل او تر هغې پورې د رسوی سوی هلته به یې نسې رسولی خو حرکت وکړه نو که لوبه ده بسم الله ملت وه دا غندلو مندلو دې باندې په دوو په زاریو په وزرو په دې شان باندې کېږي چې ته ملت کولی نور کاکا خلک پېږي وروستۍ خبره هم دا درته کومه چې بالاخره بیا ملت په تا راجګېږي انجلکانو مکتبونه تا بند کړي نړیوال تا په رسمیت نه پېژني چې نن سبا یې عریضه وکړو یا لاړ شو ملګرو ملتونو نړیوالو باندې غږ وکړو بېرته تا ته وایي ته مې پرون مې تورستانو لیست کې کېښود زه تورست چې راغلی ما ته خبرې کوي تا ته دا خبره کوي خو 22 نفره یې بېرته تایید کړه په تورزم لیست کې دا اول نه دی کوي ته ورته ولې د تورست لیست کې ما درته 1 2 3 4 خو اصلاح یې که دا شی تا نه خو په خاوره نه غواړي تا نه خو ناموس نه غواړي تا نه خو غیرت نه غواړي تا نه خو همت نه غواړي ورته وایي د خپلو اولادو مکتب دروازې خلاصې کړه ته خلاصې کړه که شرعي حکمي ملا راوله که قانوني به مد شي کوم بل شی ووایه خو ما وخت ورته شرم و حیا درکېده که نه ده که شرم و حیا درکېږي داسې ملت ته جواب ورکړه دا خو نه کېږي چې ژورنالستان و هوا و تلویزیونه وه څو خبرې ونه کړي د مکتب پاکله تر څه وخته یا ووایي چې دوحه کې مې لاسلیک کړی داسې اشتباه رانه سوې ده چې ملت یې همدارې جوړ کړي ښځې په کور کېنول ښځه دې په کور کېنولې نه پرې چې کور نه وځي او پاک حلال نفقه پیدا کړي ګدایي چې کوي په خټو اوبو کې بارانو کې په دوړو کې په سړکو کې بیا ته کاکا په موټر کې غر تېرم سیرت بیا نه ګورې حیثیت نه لرې ته شرم نه لرې خو دې ته هم بیا راسه وګوره غیر له طالب غیر له کوړه خټکه غیر له دغه له بچان نه بڅو ولې حکومت کې ته نه پرېږدې چې مشوره درکړي پالیسي جوړه کړي حکومتداري وکړي تا نه دا خاوره تا ده په زور مې اخیسته ده په زور خو سکندر هم اخیسته مونږ پرېښی وو په زور خو ساسانیان هم راړه واخیسته مونږ پرېښی وو مغول هم راغلی و خیر مونږ پرېښوده په زور خو چې څوک راسي او خاوره ونیسي خو اشغال ده چې خلکو اراده پکې نه خلک نه غواړي که خپلې که پردی وایي چې نشه د استعداد لري په سر کې ماته یو ده که مغول ده که افغان مغول هم راغلی و تا و د مغول نه څه فرق ده بابر راغلی و سانې خلک ولټکولي موریا کورنی اشوکا پاچا هم راغلی و اونس خانواده هم راغلی و دا جبال الپالو نپالو ردبیل شاهان هم راغلي و زنبورک شاه و زنبیل شاه تایریان هم راغلي اسکندریان هم راغلي ترکان هم مختلف راغلي دي تیموریان هم راغلي و صفویان هم راغلي و ګرګین هم ناست و خنبیاچي سورجیک سولو هغه مې اشغال کړی و چا ته یې نه ورکړه ما په توره نیولې ده خاوره مې نیولې ده چې تا و د هغه نه فرق شی څه خو راځي حقیقت ووایو حقایق وایو که نه وایو خو که ته افغان ملت خاوره خو نور هم افغانان دي نور هم حق لري هر چا ته سم ورکړه ته پوځي په توپک ډزې کوه بل پرېږده چې په قلم ډزې وکړي بل پرېږده په خوله ډزې وکړي بل پرېږده عملا ډز وکړي داسې خو نه کوي حکومتداري نو آخري خبره مې دا کړه چې ملت هم درسره جګېږي او دغه چانس یې تا ته پروردګار درکړه چې ته یې حاکم کړلې عیب چې دا درنه ځي موږ پخوا پاچایان درلودله هغوی داسې تاریخ نه ده پرېښی چې خپل نسل ته او افغان ته پیغور و تانه یو دوه درې کوي هغه تر اوسه پورې یادېږي 200 کاله تېر شوله یو شاه شجاع تر اوسه پورې یادېږي دا اوسنین ته اوس یادېږي چې څه وکړه دا د یادوي کارمل روس راوسته مثلا مسعود له ګریون سره لاسلیک قرارداد لاسلیک رباني هم جنرال حمید راوستلی و حمید ګل راوستلی و
صاحب ګلاب الدین د پاکستان په امر باندې ډزې کولې، کابل یې ویشته و، سیاف عربان راوستلي وو، کورونه یې جوړ کړه، بیا دلته پاتې سول. فلاني داسې فهیم له فلاني سره معامله وکړله، او دا بیا وروسته بیا یادېږي، دا پخواني خو یادېږي. نو بیا په ټوله کې داسې کار نه ده کړی چې نسل ته تانه بیا ولو ټکولي، بیا انتقامګیري، بیا په خپل کلي کې اوسېدانې چې ته د فلاني زوی وې، ته د فلاني مسی، ته د فلاني کړوسی وې. دومره سپک حکومت چا نه و کړی، دا رښتیا درته وایم چې نه څوک منم، نه مطبوعات پرېږدم، نه چاته وظیفې ورکوم، ښځې په کور کې نوم، نجلۍ تعلیم ته نه پرېږدم. پاکستان ډزې کوي، رهبر فرمان نسي ورکوي، تنازع بالله مجاهد دی، بس دا خبرې کوي. وزیر دفاع فرمانه مو نه وي، نو که یو دوه خبرې وکړي خلاص، ته 10 کاله جنګېږي، بیا نو پټي. یو سم لښکر جوړ که، سم لښکر ملت د سره ولاړ ده، افغانان همت لري، بیا سیاسي اختلافات لرې کوي په پردي مقابل کې، ټول د روان یو. جوړ یې که حرکت وکړه، تراټکه د خاوره واخله، بیا نو د پاکستان بادار ده که غر ده، په عمل انجام شده کې بیا تا ته څوک څه نه وایي. هغوی خپله پالیسي بدلوي. دا کار وکړه، که دا کار کولی سي، که نه سي کولی، راسه ملت ته حقایق ووایه. نور نو خپله ناخوالی، خپل دغه مسایل چې ته دننه لرې، ملت زورولی ده، یو ته په یوه نوم، بل ته په بل نوم، د جمهوریت په نوم باندې ټول ته جمهوریتیان وایي. یو غلط سیاستونه نو پرېږدی. د کمونستانو وخت کې چې کوم معلم بیچاره، کوم مامور یا پیاده، هغه ته کمونست وایي. د شر و فساد په وخت کې څوک پاتې، هغه ته شر و فساد په اوله دوره کې تاسو وویلې، ټوله له وزارتونو وویستله، نامطلوب په نوم باندې. بیا چې تاسې لاړئ، بیا بل دولت راغی، څوک چې تاسو په حکومت کې، هغه ته طالب ویل کېده. اوس چې چا په جمهوریت کې ورځ ماموریت کړی، هغه ته ټول ته تاسې جمهوریتوان د امریکایي وایي. ښه دا اوس فارغېږي له مکتبو، پوهنتونو، عربي پوهنتونو، دې نه راځي جذبېږي، حکومت کې کار کوي، دا ټول طالبان دي. سبا ته به ته ورکېږي، بیا به همدا خلک ته قیمت به دی ورکوي. نفر سړی پېژني څوک ده، څوک نه ده. نور دا شیان خلک هوښیار سوي دي. دا نن چې زه دا خبره درته کومه، همیشه په تلویزیونو په ټوله جوی، خو پاکستان موږ غند وو، بیخي دومره هم کړي دي چې د پاکستان له ډاره اوس افغانستان ته نسو راتللی. مګر همدلته خو بیا ورته حقیقت وایو. دا نن دغه د موږ حقایق کره شروع کړل، سبا بل راجګي، سبا بل راجګي، بالاخره مشکل جوړېږي. او درته وایم چې بقا د نور په ختمېدو ده، که زار اسلامه کې اصلاحات راوله، تغییرات راوله، تولس نظام لرې کړه، دنیا سره اړیکې جوړې کړه. په دې مو خوشحالي چې ولا فلاني ډیپلومات ته ولیده، دروازه یې کړکۍ خلاصه کړله، او وړکۍ غرفه د سفارت جوړه شوه. که رښتیا ته غواړې په دې افتخار کې ټول دنیا سره د اصولو په مطابق عمل وکړه. که پروژه یې که همدا 15 کاله دي، خدای دې دغه زر تیر کړي چې دغه د اګست په 15مه د تا دا 15 کاله پوره سي، او ته له خیره ورک سي، چې د وطن خلک له زجر، شکنجې، له بمبارو، له بېحیثیتۍ نه خلاص. یار پاکستان بم په افغانستان باندې د افغانانو لپاره بېحیثیتي ده. افغانان داسې بېحیثیته نه وو. ستر احمدشاه بابا رحمت الله علیه چې ته هندوستان ته د پنجابیان رسم تعظیم نر و ښځې ورته ولاړ وو، سر به جګوی تر پرونه پورې به چې بچی به یې لکه وایي للو بیټا پټان آ گیا. دا به درې ډول تاسو دومره بېحیثیته کړل. یو واره خو د جمهوریت په وخت کې ډزې کولې، کور خو هغه وخت موږ ویل زه ملامت ناتو، امریکا او دوی چې په دې خاوره کې دي، هغوی ډزې کوي. د رهبرۍ په وخت کې خو زه شر او فساد ته دغه پنډۍ نه راغلي دي، همدغه برنامه د لیست ورکړې ده، کار روان ده. هغه نه مخکې خو دلته پاکستان پورته کتی نه سو افغانستان ته. په 1940 کال کې مغولګۍ باندې حمله وکړه، ظاهرشاه وایي کلمې پرې ویستې. په 1980 کال کې ډاکټر نجیب واکه په غلطۍ کې او تیاره دې خواته راواوښته، پیلوټ ته امر وکړه، مختار ګل زردان ورغی په تیرا کې، هم هلیکوپټر د تیاره ورته وویشتله، جیټ هم یې بمبارونه پرې وکړه، بېرته راغی. دا رقم خو نه و، وسله، اردو، هر څه موجود و، چې نه یې حرکت پرې وکړی. نو بس آخري خبره همدا وه د ما، که چیرې بقا دې غواړې، چانس شته، اوس هم شته، تغییرات راوله، اصلاحات راوله. د پاکستان په وړاندې بل شی نه کېږي. داسې وخت چې وخت نامننګ دی، د بېننګه پښتانه که څه رفتار، پښتانه که بل څه فکر که ناپوهان دي، بې له تورې خلاصون نشته بل کار. لښکرې مخکرې به جوړې، سم صفا پیاده حرکت به کوي، بیا د اتوم لاس د تیارې لاس افغانان خو هسې جنګ کوي. په دې مړي ښخول، که بغیر هغه نه همدغه مړي ښخول، همدغه دعا یې کول،
همدغه زارۍ کول، همدغه لافې کول، فاتحه اخیستل د افغانانو به دندې دوام به ورکوي. بس نن داسې څه نن داسې څه بیا ته اعلان ورته کوه چې زه لوی غچ واخلم، لوی غچ واخلم، بیا ټس ته لاړ شه تیرا کې ډم بم ډم وکړه هم ته که نه پوهېږم سیاسي کې بېرته راسې سم لښکر جوړ کړه حرکت وکړه او بیا دننه هم ښه سم اصلاحات راوړه، ملت سرلاس یو کړه. دا کنی بقا د خطر کې وینم، واضح درته وایم چې بقا د خطر کې وینم. ملت هم درسره راجګي کرا دنیا هم درسره راجګه سوې ده. دا پروژه ده تا ختموي. ومن الله التوفیق عزیز مالج.